سلامونه وخت په خیر هیله ده روغ او جوړ به اوسئ زه غیرت بهیر یم او یو ځل بیا د انګلیسي ژبې د ځانګړي کورس په څوارلسم کلاس کې ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم هیله ده تیر درسونه مو د پاملرنې وړ ګرځېدلي وي او نوي درس ته سترګې په لاره واست راځو زموږ د نن ورځې درس ته د تیر په څیر زموږ دا درس هم څلور برخې لري لومړۍ برخه ګرامر دوهمه برخه کلمې یا words درېمه برخه expressions and sentences څلورمه برخه one question راځو د ګرامر برخې ته د ګرامر په برخه کې نن موږ to be verbs یا د موجودیت فعلونه لرو راځو د to be verbs definition یا تعریف ته او د هغې وروسته د هغې details ته وایي چې to be verbs یا د شتون یا موجودیت فعلونه to be verbs are those which are used to show state in the sentences. To be verbs are those which are used to show state in the sentences. د موجودیت یا د شتون فعلونه هغه دي چې په جملو کې د حالت د ښودلو لپاره کاریږي یعنی دغه د موجودیت فعلونه چې کوم یو دي زمار واز ور دا چې دی موږ ته حالت ښیي یا د اوسنی حالت ښیي present حالت او یا past او تیر حالت ښیي ویو چې to be verbs consist in دغه فعلونه یعنی to be verbs عبارت دي یا د موجودیت فعلونه عبارت دي له to be verbs for present tenses د حاضر زمانه لپاره to be verbs یا د موجودیت فعلونه am is are او د تیر زمانه لپاره to be verbs for past tenses د تیر زمانه لپاره د موجودیت فعلونه was او were دي اوس راځو د حاضر زمانه کې د کومو subject pronoun لپاره موږ کوم to be verbs کارو دا اوس وایو present conjugation یعنی حاضر گردان I am د I لپاره موږ am to be verb کارو I am معنا زه یم you we د لپاره موږ are کارو نو کوي چې you are ته یا تاسو یاست we are موږ یو they are دوی یا هغوی دي د he she او it لپاره موږ is to be verb کارو نو چې he is هغه دی یعنی هغه نارینه دی she is هغه ده یعنی هغه خزینه ده it is هغه دی یا هغه ده چې شی بیسا یا زناور لپاره it مو کارو نو موږ چې it is هغه ده example تر شي چې وایي I am an English teacher I am an English teacher زه یو انګلیسي ښوونکی یم نو ام دلته څه کوي دلته حالت ښیي کوم حالت اوسنی حالت present حالت یعنی په اوس وخت کې زه د انګلیسي یو ښوونکی یم بل اگزامپل کې وایي چې he is a doctor هغه یو ډاکټر دی نو ګورئ اس دلته څه شی وښوده حالت یې وښوده کوم حالت present حالت یعنی اوسنی حالت یې وښوده دا زموږ present conjugation یا حاضر گردان ورپسې راځو past conjugation یا تیر گردان یعنی په تیر زمانه کې په past tense کې چې کوم موږ to be verbs کارو اوس هغې گردان ته راځو I لپاره موږ am کارو په present tense کې د am تیر حالت لپاره موږ was کارو ویو چې I was زه وم you we او د لپاره موږ were کارو یعنی د are دویم حالت کې موږ were کارو وی چې you were ته یا تاسې واست we were موږ وو they were دی یا هغوی وو د he she it لپاره موږ په present tense کې is کارو تیر حالت چې دی په past tense کې was موږ ورته کارو وایي چې he was هغه وو she was هغه وه it was هغه وو دا یو past conjugation example ته راشي مثلا زه وایم چې I was a student in Hada High School I was a student in Hada High School زه د هډې په عالي لیسه کې زده کوونکی وم بل اگزامپل کې ویو چې you were children تاسې ماشومان وایي نو ګورئ was او were دلته حالت وښودو موږ ته یې تیر حالت وښودو په دواړو جملو کې تیر حالت ښیي ښه اوس راځو دې ته نور راځو چې sentences which contain to be verbs we bring them at the beginning of the sentences for question form and a negative form we add only not after these verbs مثلا یادونه کې وي هغه جملې چې د موجودیت فعلونه ولري یعنی دغه to be verbs ولري is am are was were دغه شیان موږ سره ولري د پوښتنې بڼې د جوړولو لپاره نوموړي فعلونه د جملې سر ته راوړو
یعنی که موږ سره په جمله کې دغه to be verbs د موجودیت فعلونه وي او موږ غواړو چې پوښتنه سوالیه بڼې ته وړو پوښتنې بڼې ته دغه جمله وړو نو موږ دغه to be verb یوازې د جملې سر ته راولو او که چېرته غواړو چې منفي بڼه یې جوړه کړو یعنی د منفي بڼې د جوړولو لپاره بیا د همدې فعلونو څخه وروسته یوازې د not کلمه اضافه کوو not not د not کلمه اضافه کوو اوس اگزامپل ته راشي مثلا ویو چې I was a student in Hara High School I was a student in Hara High School زه د هډې په عالي لیسه کې زده کوونکی وم نو ګورې to be verb دلته ما سره چې شی دی was to be verb دی نو که غواړو جمله سوالیه کو پوښتنې بڼې ته یې واړو نو بیا څنګه کوو was د جملې سر ته راولو وایو چې was I a student in Hara High School was I a student in Hara High School نو اخره کې کوېسچن مارک یا د پوښتنې علامه ورته ږدو آیا زه د هډې په عالي لیسه کې زده کوونکی وم ښه که چېرته یې منفي بڼې ته اړوو داسې وایو چې یعنې زه د هډې په عالي لیسه کې زده کوونکی نه وم نو بیا څه کوو لکه مخکې چې تېر شو د to be verb څخه وروسته د not کلمه اضافه کوو وایو چې I was not a student in Hara High School I was not a student in Hara High School زه د هډې په عالي لیسه کې زده کوونکی نه وم نو دا یو د پوښتنې او منفي بڼې جوړول او زموږ د ګرامر برخه همدلته پای ته رسیږي دویمې برخې ته راځو words یا کلمو ته په دې برخه کې تل لپاره موږ 15 لغتونه لرل او اوس یې هم په دې کلاس کې هم 15 لغتونه لرو تاسې هڅه وکړئ چې دغه لغتونه په جملو کې وکاروئ تر څو مو د تل لپاره په یاد پاتې شي او راځو لومړی د دغه لغتونو پروننسیشن یعنی تلفظ ته د هغې څخه وروسته بیا ژباړې ته راځو له ما سره یې تکرار کړئ duster duster daith daith day day dusty dusty draw draw duster معنا تخته پاک daith مرګ یا مړینه day ورځ dusty ګرجن draw رسمول دا و زموږ د لغتونو برخه دا برخه هم همدلته پای ته رسیږي او ورپسې راځو درېیمې برخې ته expressions and sentences اصطلاحات او جملو ته په دې برخه کې په ټولو کلاسونو کې موږ هغه اصطلاحات او جملې راوړو چې په ورځني ژوند کې ډېر کاریږي نو په ننني درس کې هغه اصطلاحات لولو چې د مقابل لوري د تکراري خبرو د نه اورېدو لپاره کارول کیږي یعنی یو څوک یو خبره کوي تا مخکې اورېدلې ده دا کس بیا په خپل خبرې تکراروي نو ته نه غواړې چې د هغې تکرار واورې ته ورته کوم اصطلاحات په انګلیسي ژبه کې کارولی شي ته ورته ویلی شي چې so you said I get the point all right already I heard you already stop harping on the subject you are preaching to the choir you sound like a broken record دا و زموږ د اصطلاحاتو برخه دا برخه هم همدلته پای ته رسیږي څلورمې او په زړه پورې برخې ته راځو one question یوه پوښتنه په دغې برخه کې تاسو ته یوه پښتو جمله درکول کیږي د هغې لپاره دوه انګلیسي اپشنونه وي یعنې دوه ژباړې وي کوم یو چې ورسره سمون خوري تاسې هماغه ځواب په نښه کوئ په یوټیوب کې د کمنټ په برخه کې هماغه ځواب لیکئ یعنی A یا B چې هر اپشن ستاسو په نظر صحیح وي هغه لیکئ د هغې څخه که چېرته ستاسې ځواب صحیح و د هرې پوښتنې لپاره تاسې یوه نمبر اخلئ کله مو چې 10 نمبرې پوره کړئ د جي بهیر یوټیوب چینل له لارې تاسو ته یو ستاینلیک یا سرټیفیکیټ درکول کېږي د لاندې پښتو جملې لپاره مناسبه ژباړه کومه ده پښتو جمله ده ستاسې ځای خالی و مثلا یو څوک یو ځای کې یو مجلس لري یو چېرته چکر ته تللی وي نو نورو ملګرو ته وایي چې ستاسې ځای خالي و یا ستا ځای خالي و نو ته چاته څنګه ویلی شي په انګلیسي کې فرست کې راځي چې you were missed سیکنډ راځي you miss me کوم ځواب چې صحیح وي هغه د کمنټ په برخه کې انتخاب کړئ او د سم ځواب په لیکلو سره تاسې یوه نمبر ترلاسه کړئ زموږ د نن ورځې درس همدلته پای ته رسیږي له لیدو څخه مو یوه نړۍ مننه هیله ده ویډیو لایک د ملګرو سره شریک او چینل سبسکرایب کړئ ښه وخت او ښې چارې